د مفتی منیر شاکر صاحب بس اخیری ځای کې هغې پروت دی بس تشریف یې وړو کم چې د هغې غږ و کم د هغې وینا وه او کم چې د هغې منبر و هغه ښخ شو دلته لیکن په ژوندینې باندې مفتی صاحب منکر حدیث و په ژوندینې باندې مفتی صاحب کافر و په ژوندینې باندې د مفتی صاحب په ایمان کې هم فرق و چې وفات شو ډېر لوی سړی و چې وفات شو ډېر لوی مفتی و چې وفات شو زموږ نه یو لویه سرمایه لاړه چې وفات شو یو لوی شخصیت و چې وفات شو زما د پښتونخوا ګل و اوس هېڅ سم نه و لاړې دنیا نه اوس منیر بنیري زموږ د مشتاق صاحب ته یو خبره وکړه وایي مفتی صاحب زموږ د خلکو بس د اغیارو ته آسان کړی و هغې کافر کړی ورته بس اوس ضرورت نشته چې زه مفتی صاحب باره کې دغه صفات کوم چې دلته پروت یو لوی شخصیت و لوی شخصیت اب ژوندونې باندې و الله دې د هغې ټول خاندان له صبر جمیل ورکي ټول شاګردانو له الله تعالی صبر جمیل ورکي مفتی صاحب له د الله تعالی لوی مقام ورکي یاد ساتئ یاد مشتاق صاحب ته مې اوس په انټرویو کې دا خبره کوله که زه په دې کې پروت یم چې زه جمعیت علما اسلام والیم زه دیوبند والیم زه جماعت اسلامي والیم زه ان پی والیم زه پیپل پارټۍ والیم نو یاد ساته یاد یو برانځي او دقه شان دا درې مې ورپسې کوو او قصه به ختمیږي کټونه به غونډېږي او ژوند آخري سلګۍ به هم په دې قبر کې زما پرتي دا ارمانونه به هم دقه شان زه قبر ته وړم مفتی صاحب خو لاړې که حق وینا کړي هم قبر ته لاړې او که حق وینا نه کړي هم دا پروت دی خو موږ به څه کوو موږ به د خپل مرګ څه کوو موږ له مرګ په کم ځای کې راځي اخو روژه وه جومات و د مغفرت میاشت وه او حق وینا وه او د جومات منبر او لاړې ماشاءالله هغه وسپارلی شو خو موږ به څه کوو الله دې موږ له هم صبر جمیل